تاسو په خپل شناختي کارت باندې کم کم سیم په نوم کړی دی او څونه سیمونه تاسو ټول رجسټر کړي دي، دا به تاسو څنګه چک کوئ؟ هم نن زه تاسو ته یوه اسانه طریقه درښایم چې په دغه سره تاسو خپل شناختي کارت خامخا چک کړئ چې په هغې باندې تاسو څونه سیمونه رجسټر کړي دي او کم سیمونه دي. یعنې دغه پته اوس تاسو لګولی شئ. ضروري چې کړئ پیدا به یې دا وي که ستاسو په شناختي کارت باندې یو داسې سیم رجسټر وي چې د هغې تاسو سره علم نه وي نو هغه ترې لرې کړئ، ځکه اکثر فراډ ډېر زیات کېږي. اکثره تاسو نه څوک ګوته ولګوي، اکثره تاسو نه یو سیم والا ګوته ولګوي، بیا تاته وایي چې سیم رجسټر نه شو او هغلته سیم رجسټر شوی وي هغه بیا ځان استعمالوي یا یو خپل یار دوست له ورکړي هغه استعمالوي. نو هلته چې پې هغه هر څه کوي که کنځل ویل هر څه چې کوي د هغې نقصان به تاته در رسي. ځکه سیم ستا په نوم دی نو د هغې نه مخکې تاسو په دې طریقه باندې په خپل شناختي کارت باندې سیمونه چک کړئ چې کم سیمونه دي او څونه سیمونه دي. څنګه به کېږي مکمل طریقه درښایم د موبایل په سکرین کې. د هغې دپاره زه د موبایل سکرین ته راته دغه مخکې تاسو څه کوئ که ویډیو مو خوښه شوه ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. ډېره مننه. د ټولو نه اول به تاسو کوئ رابشئ په خپل موبایل کې به ګوګل راواړوئ. په ګوګل کې به تاسو سرچ کوئ tik50.xyz څنګه چې ما سرچ کړی چې کله هم تاسو سرچ کوئ اولنی ویب سایټ به راوالي tik50 تاسو به څه وکئ په دې به کلیک واخلئ. چې څنګه هم تاسو په دې کلیک کړئ تاسو به بل پیج کولاو شي. دلته به تاسو په دې سرچ اپشن کلیک کوئ او دلته به تاسو په دې سرچ کې ولیکئ CNIC. ټیک شو دغه شانتې به ولیکئ او دا به سرچ کوئ. چې څنګه هم تاسو CNIC ولیکئ تاسو به دا تصویر راواخلي په دې به کلیک واخلئ. څنګه هم تاسو په دغه تصویر کلیک کوئ بالکل ښکته به تاسو به څه وکئ په دې کلیک هیر به کلیک واخلئ. چې څنګه هم تاسو په کلیک هیر کلیک واخلئ تاسو به دا پیج کولاو شي. دلته به تاسو وکئ خپل د CNIC نمبر به ورکئ ډیش میش به پکې نه ورکوئ. دې ځای کې فار ایګزامپل ما د CNIC نمبر ورکړو بیا به تاسو وکئ دا کیپچا به سلیکټ کئ. چې کله هم سلیکټ کړو په دې سبمیټ به کلیک واخلئ. چې څنګه هم کلیک کړئ تاسو به دلته ټول انفارمیشن ښیي چې ستاسو په سیم باندې کم سیمونه دي. ټیک شو تاسو به دلته ډغه ډیټیل ښیي. که ستاسو په سیم باندې ایکسټرا سیم په نوم شوی وي او تاسو د هغې معلومات نه وي نو تاسو سره وي نو هغه بیا لاړ شئ او د هغه فرنچایز نه یې بند کړئ. همدغه شان تاسو کولی شئ چې په خپل CNIC باندې د کم نمبر چې دي یعنې کم سیم چې دي د هغې تعداد چک کولی شئ. که ویډیو مو خوښ شوي ملګرو سره یې شیر کړئ. همدغه شانتې ښایسته ویډیوز لپاره مونږ سره کنیکټډ اوسئ.